د کابل ښاروال سره په ښاروالۍ کې یوه ښځه څه کوي. درنو لیدونکو، نن درته د کابل د ښاروال په اړه اړین معلومات لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې که نارینه هر څومره په اخلاقي فساد کې ډوب وي، بیا هم په جګو سترګو ژوند او دنده کوي. له بیلګو یې افغانستان ډک دی. هغه ویډیو چې د کابل ښاروال د بدنامۍ لپاره په سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي، داسې هیڅ هم پکې نشته چې یو څوک دې په اخلاقي پلوه تورن شي. فقط یو نجلۍ د بلاک په عمومي دهلیز کې سر تر پښو په لباس کې پټه ولاړه ده. کوم بې غیرته ترې پټه ویډیو کړې او بیا یې د ښاروال د بدنامۍ لپاره خپره کړې. په ویډیو کې داسې هیڅ نشته چې حتی پرې کوچنی شک لا وشي. دومره لوی تور خو لا پرېږده. ښاروال صاحب خو بې ګناه راووت. حیف د دې نجلۍ چې د یو نارینه لپاره قرباني شوه. کورنۍ، دوستانو او خپلوانو ته به څه وایي؟ چاته به د خپلې بې ګناهۍ قسمونه خوري. کاش زموږ د ځینو خلکو یو ځل خپل غوږ کتلی او بیا یې پیشو پسې منډې وهلې. اسلامي، انساني، دیموکراسي او خلاصه د نړۍ هر مذهبي او غیر مذهبي قانون وایي 2 تنه که په یو اطاق کې ناست هم وي، تر څو چې سر په سر نه وي ګیر شوي، هیڅوک حق نه لري چې د زنا تور پرې پورې کړي. متاسفانه زموږ خلکو د بلاک په عمومي دهلیز کې یوه بې ګناه نجلۍ را ایساره کړې او بیا یې ترې په پټه ویډیو کړې او موږ سادهګانو هم په پټو سترګو په ناوړه تور منلې.